رنگین ماښام په خوست کې دغه راټول شوي ځوانان او د ادب مینوال چې د خوست سربیره د نورو ولایتونو شاعرانو هم پکې ګډون کړی و د رنګین ماښام مشاعره کې سره یو ځای شوي. دوی وایي چې د شعر او شاعرۍ له لارې کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ اتفاق رامنځته کړي. نو دا ډول مشاعرې دایرول زموږ ادبي بلکې د پښتو ژبې د مورنۍ ژبې فرهنګ ادبي فرهنګ ته ډېره ګټه او ډېر مفیده تمامیدای شي. په دې سره ځوانان یو ځای کیږي، په دې سره ملتونه یو ځای کیږي، په دې سره ولسونه یو ځای کیږي. د هر ډول فکر شاعرانو او د هر ډول نظریې خلکو دلته ګډون کړی و. لومړی خو دا مشاعرې د یو آزاد خپلواک او د سوله ییز افغانستان پیغام نړیوالو ته لیږدوي او خصوصا د خوست د خلکو هغه مینه چې له ادب او فرهنګ سره لري هغه مینه د نړیوالو په مخ کې ږدي. راټولېدنې د ځوانانو لپاره یو مینې او محبت په زړونو کې اچوي، ځوانانو نزدېکت سره کوي او د ځوانانو راټولېدنه ډېره ګټوره ده. هغه کسان پکې ولیدل شي چې کوم کسان موږ هېڅ نه دي لیدلي، موږ د دوی غږ شعر سره اشنا یو، موږ دوی نه دي لیدلي، دوی سره موږ ولیدل. نو ځوانانو ته پکار ده چې راټولېدنې زیاتې شي. د رنګین ماښام مشاعرې ترتیبونکي وایي چې دوی په راتلونکي کې هم پلان لري چې دغه ډول برنامې د ځوانانو لپاره برابرې کړي. مشاعرې په خوست کې لله الحمد ډېرې خوندورې او ډېر ښه شان سره ترسره کیږي. نه اصول پکې ماتېږي او بالکل چې د اصولو موافق ترسره کیږي. لکه څه رقم دی چې په تېرو کالو کې په تېر کې او دغه د ساګ همداسې باید چې مشاعره روانه ده. انشاءالله موږ په راتلونکي کې بیا هم پلان لرو. بل لوری د خوست اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې دوی د نورو برنامو ترڅنګ د ځوانانو د یووالي لپاره وخت نا وخت د ورته نورو مشاعرو د جوړېدو تابیا هم لري. اطلاعات او کلتور ریاست د مشاعرو لپاره د ځوانانو په تقویه کې ډېر کوشش کړی دی او کوي هم او خاص کر لکه د ځوانانو لپاره مهمه برنامه لري که دغه رنګین ماښام دی شامله مشاعراتو داسې ډېرې مشاعرې لپاره کولی شي. د ویلو ده چې په خوست کې د ټنغر شامله امن کلتوري ماښام او چنار کلنۍ مشاعرې هم هر کال د ځوانانو او فرهنګ پالو لخوا ترتیبیږي.